د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن سه شنبه د سرطان یا د چنګاخ د میاشتې 28مه د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 15 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سید احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. په بلخ کې 3 میلیون افغانۍ په لګښت د یو سړک د رغولو چارې پیل شوې. پنځیر کې د کرنې برخه کې نږدې $350,000 په لګښت پروژې پیل شوې. کونړ کې د سختو روغتونو او سیلابونو له امله 15 تنه مړه شوي دي. او غزا د امریکا اوسنۍ تګلاره د اسرائیل له امنیت سره مرسته نشي کولی. اوس هم بشپړ خبرونه. بلخ کې 3 میلیون افغانۍ په لګښت د یو سړک د رغولو چارې پیل شوې. د مزار شریف د ښاروالۍ ریاست مسؤلین د ولایت په مرکز لومړی ناحیه کې د 1250 میټره سړک د قیر اچولو چارو د پیل خبر ورکړی دی. د مزار شریف ښاروال الحاج محمد کاظم طارق رسنۍ ته وویل چې د مزار شریف ښار په لومړی ناحیه کې د یاد ریاست په مالي ملاتړ د سباندې 3 میلیون افغانۍ په لګښت د یو سړک د قیر اچولو چارې پیل شوې دي. هغه زیاته کړه یاد سړک 1250 متره اوږدوالی او 9 متره سور لري چې په یوه میاشت کې به یې چارې بشپړې شي. پنځیر ولایت کې سکهال د کرنې په برخه کې د نږدې $350,000 په لګښت یو شمېر پروژې پلي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د باختر اژان د خبر له مخې د پنځیر ولایت په پاریان درې لومړۍ برخې او ابشار ولسوالۍ کې سکهال 1443 کال کې د ناروې کمیټې په مالي ملاتړ د کرنې په برخه کې د $315,995 په لګښت یو شمېر پروژې پلي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. په یاد پروژو کې د بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونو، یوریا، کیمیاوي سرو ویش، بزګران ته د کرنې په برخه کې پوهاوی ورکول، د میوه لرونکو بڼو جوړول او د کار په بدل کې د پیسو د ورکړې پروژې شامل دي. کونړ کې د سختو روغتونو او سیلابونو له امله 15 تنه مړه شوي دي. د کونړ د پیښو رسېدو چارو ریاست د زیانونو ارزونې مدیر احسان الله احسان رسنۍ ته ویلي چې پرون سهار د سختو روغتونو له امله د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې د ماشومانو او ښځو په ګډون 15 تنه مړه کړي دي. ښاغلی احسان زیاتوي دغه سیلابونو د اته استوګنځیو کورونو د ویجاړولو ترڅنګ په سلګونه جریبه ولاړ فصلونه، سړکونه، پلچکونه، ویالې او د څښاک پاکو اوبو رسولو شبکې تخریب کړي دي. او غزا د امریکا اوسنۍ تګلاره د اسرائیل له امنیت سره مرسته نشي کولی. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت د پخوانی ډیپلوماټ دی هالا رابټ چې د 13 اپریل میاشتې د غزې په اړه د واشنگټن د ظالمانه پالیسیو په غبرګون کې له دندې استعفا وکړه. د الجزیرې انګلیسي برخې سره په خبرو کې ویلي
چې د غزې د جګړې په اړه امریکا سیاست د فلسطینیانو په حق کې ظلم دی او دا دریځ به د دې لامل شي چې امریکا په نړیواله کچه خپل ځای له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا دغه سیاست او پالیسي سیمه کې امنیت لا پسې خرابوي او دغه راز نشي کولی د اسرائیلو امنیت سره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دمرول تر بلې خبري غړي لیلا ملشا. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.